درمل کوما د سر په بیه ستا ژغورنه لا یرغل کوما زه به مې خپل زخمي ټټر وړم ستا درمل. افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت لوړپوړي هیئت بلخ ولایت ته د سفر په ترڅ کې د دې ولایت حوزوي روغتون کې د شپږ ضروري روغتیایي څانګو پرانیسته ترسره کړه. د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري معین ښاغلي مولوي محمد اسحاق صاحبزاده، د پلان او پالیسۍ معین دکتور محمد حسن غیاسي چې د بلخ والي مولوي محمد داود مزمل یې ملتیا کوله، په حوزوي روغتون کې د ناروغانو د پیوازانو لپاره د انتظار خونې د بنسټ ډبره کېښوده. د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت د همکارو اداراتو په مرسته د بلخ حوزوي روغتون کې د برانکوسکوپي، RTMS، سیټي سکین، EEG، AMG او ټي میډیسن څانګې د 15 لکه امریکایي ډالرو په لګښت سره فعالې کړې. د طبابت په معاصره دوره کې د ټیلی میډیسن څانګې فعالول د بلخ ولایت د اوسیدونکو لپاره یو له مؤثرو ګامونو څخه دی. د بلخ ولایت د عامه روغتیا رئیس ښاغلي ډاکټر نجیب الله توانا د خپلو خبرو په ترڅ کې د یادو څانګو فعالول د ناروغانو لپاره مفید او ګټور وبلل. د بلخ والي ښاغلي مولوي محمد داود مزمل په یاد ولایت کې د روغتیایي خدماتو څخه ډاډ او خوښي څرګنده کړه. د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري معین ښاغلي مولوي محمد اسحاق صاحبزاده د روغتیایي خدماتو په لا معیاري کولو ټینګار وکړ. د نوموړي په وینا د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت هڅه کوي ترڅو ټولو هیوادوالو ته معیاري یا عادلانه روغتیایي خدمات وړاندې کړي.